چې کله یو مسلمان ودش او محترم شي په روژه کې بس د روژه نه ده ماته ان شاء الله خپل غسل دی وکړي او روژه د پوره ده ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین کې د دې نقض نشته په دې باندې قضا هم نشته. دویمه خبره ده د مؤمنانو هغه زنانه او خويندې چې هغه په رمضان المبارک کې ځکه زنانو ته ډیر علمونه نه وي ناغه زنانه داسي چې هغه پاکه شوې ده او روژه په داخل شوله لیکن غسل نه دی کړی او شکی ده شکی په دې خاطر باندې چې راګي د زموي نه راشي او د صفات او وفات او بس تر اخره پورې دې روژه ونني ولا روژه پاد شوله د مسلمانې خزې باندې مؤمنانو قضا ضرور ده ځکه په دې باندې د ورځ په غیر د بیماری نه تیر شوله په دا بخامه قضا راوړي دې ته ډیر زیات سوچ کول پکار دي. هغه زنانه چې هغه بیمار شوی ده او په هغه باندې بیماری راغلی ده نو هغه ورځ په دې باندې بیماری لاړې یو ورځ په دې کې پاک رااله د شپږ ورځې بیماری ده په دې منځ کې یو ورځ پاکه وه د پکې روژه ونیوله ان شاء الله ولو که دا په دې منځ د بیماری د حیض کې ده نو د دې زنانه روژه کیږي که بیا بله ورځ وینه راغله بیا د روژه چې کوم د عادت برابر ورځې دي بیا د روژه نه نیسي خو دغه روژه وشوه ځکه دا په پاکۍ کې ده. دریم مؤمنان هغه دغه زنانه چې هغه پاکه شوې ده د خپل بیماری نه خو غسل نه دي کړي د غسل د نه کولو په خاطر باندې د روژه نیسي چې ما غسل نه دي کړي مؤمنانو په غسل پورې روژه اړه نه لري په انقطاع د دم چې وینه قدر زنانه نه ودرېدله او وخت یې پوره شو د چربان نه مخکې او د لا غسل نه دي کړي نو روژه کېږي انشاءالله په همدغه بدن باندې د خپل خوراک دې وکړي اسکاک دې وکړي پشمینۍ دې وکړي او د هغه نه دې وروسته بیا دا زنانه خپله روژه دې ونیسي روژه کېږي انشاءالله ولو که د خپل غسل د څاښ په ټیم کې وي یا د ماسپښین په ټیم کې وکړي دغه روژه کېږي انشاءالله. بل هغه زنانه مؤمنانو چې هغې روژه نیولې ده او دغه روژه اخرنۍ یا د دې ټیم یې پوره دی او په ده باندې ټیم د ماښام داخل شه د مونځ هم نه دی کړی خوراک هم نه دی کړی خو په دغه ټیم کې بیا د بیماري راغله انشاءالله روژه وشوله او دغه روژې ته اعتبار دی او باقي چې لمونځ په ده باندې راغلی دونه وخت تېر شوی چې دی پکې لمونځ شي کولی نو دی وروسته د دې مونځ قضا به راوړي ځکه په دې وخت کې دی ونه کړ نو د خوراک د کړی او که نه یې کړی مونځ یې کړی او که نه یې کړی ټیم یې پوره دی نو دغه زنانه انشاءالله روژه قابل د اعتماد ده او وروسته بیا په خپل د بیمارۍ په حالاتو کې دغه زنانه به خپله روژه نه نیسي. هغه مسلمان چې هغه د شپې خپل اهل ته ورنږدې شوی دی او چربانګ شو راپاڅېد ټیم نو نشه چې د غسل وکړي 10 منټه 20 منټه پاتې دي په دې کې ایله فقط د کانفینې قرده کېږي خوراک او څښاک چای بیا په هغې کې څښدلی کېږي نو خپل چای وڅښه په جنابت کې نارینه که زنانه وي دارنګه که هر قسم د جنوب وي ولو که دی د خپلې بیبي سره جنوب شوی او د چې پشمینۍ وکړه د پشمین نه وروسته د سهار په ټیم کې خپل غسل یې وکړل دغه روژه انشاءالله وشوله او دا عمل د صحابه صحابیاتو ام سلمه رضی الله تعالی عنها او د عائشه رضی الله تعالی عنها چې موږ سره رسول الله دا عمل کړی او نبی رسول الله سبا رانیزي او چې پشمینۍ وکړو سبا پرې راوخته او غسل نبی کریم صلی الله علیه وسلم وروسته بیا د سبا د راختلو نه کړی او د دې لپاره محدثین او علما کرام بابونه دې لپاره تړي. مؤمنانو باید چې زموږ اساسي او ټوله بندګي د الله سبحانه وتعالی دا په بصیرت باندې زموږ نبی فرمایي قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني دي خلکو ته زه تاسو ته دعوت درکوم دا په بصیرت او په فعل درکوم او زه په دلیل باندې روان یم ان شاء الله په دلیل باندې عبادتونه د علماونو پوښتنه وکړي په دې ته ان شاء الله د روزي احکام شروع دي هغه فضایل شروع دي هغه د ډېر زیات وخت د زګدغه بندګي ده او دا غوړه پکې د شرعي طریقې نه ادا کیږي.